دا یو غزل له دام د چغجې نه انتخاب چې کله میخکې کله پیزوان را پورته کیږي چې کله میخکې کله پیزوان را پورته کیږي خانی مې راناخلي نوی خان را پورته کیږي چې کله میخکې کله پیزوان را پورته کیږي خانی مې راناخلي نوی خان را پورته کیږي او دا کله دې را پورته شي چې زه جواب وکم دا کله دې را پورته شي چې زه جواب وکم ته ګوره نو په ما پسې جانان را پورته کیږي دا کله دې را پورته شي چې زه جواب وکم ته ګوره نو په ما پسې جانان را پورته کیږي او زه ته د محبت په سترګو وګوره بیا ګوره زه ته د محبت په سترګو وګوره بیا ګوره سرې ځمکې نه ګلونه په باران را پورته کیږي زه ته د محبت په سترګه وګوره بیا ګوره سرې ځمکې نه ګلونه په باران را پورته کیږي او زمونږ د مستقبل د جنازې کټ به روان وي زمونږ د مستقبل د جنازې کټ به روان وي تر څو چې مودو د کاروان را پورته کیږي زمونږ د مستقبل د جنازې کټ به روان وي تر څو چې مودو د کاروان را پورته کیږي او چې کوم ځای کې خبرې د ایمان وي عمل نه وي چې کوم ځای کې خبرې د ایمان وي عمل نه وي نو هلته مسلې به د ایمان را پورته کیږي چې کوم ځای کې خبرې د ایمان وي عمل نه وي نو هلته مسلې به د ایمان را پورته کیږي او چې پیغلو زده کړي وي ټپې لکه ملاله چې پیغلو زده کړي وي ټپې لکه ملاله ظاهره ده چې هلته به ځوانان را پورته کیږي او بل شعر دی چې دا څه بلا مخلوق مې په ګلګل وطن راغلی دا څه بلا مخلوق مې په ګلګل وطن راغلی له ویرې نه د جالو نه مارغان را پورته کیږي دا څه بلا مخلوق مو په ګلګل وطن راغلی له یارې نه د جالو نه مارغان را پورته کیږي او واعظ چې د منبر نه خوبولې قصې وایي واعظ چې د منبر نه خوبولې قصې وایي نو ګرانه ده چې قیسه مسلمان را پورته کیږي ډېره مننه